د نمرود لښکرې. کتابونو کې راغلی دا بیان دی د نمرود د پاچاهۍ پکښې داستان دی. په میراث او پاته سویو ملکونه له مشرقه تر مغربه هېوادونه په اوږو کې به تل سپورو د دیوانو پرې ولاړې وې پیرې د پیریانانو که په سمه که په غرو کې پاچاهان وه په دربار کې د نمرود به غلامان وه جواهر د سمندر و که د غرونو خزانو ته یې ورتلل په خرمنونو په حرم کې یې زرګونې ښایستې هورې ځلېدې لکه رنګینې مرغلرې په باغونو کې هر وخت میوې پرېمانې د شرابو ویالې پکښې روانې که هر څه خالق ورکړی دا قدرت و دی منکر د لوی څښتن پر حقیقت و د خپل ځان باله خالق د کائناتو ځان یې خدای باله د ټولو مخلوقاتو د سوځلي وه په اور کې هېوادونه قتل کړي یې له څیلمې و ښارونه روا کړي یې خپل ځان ته و مرګونه ورته خلک ښکارېدل لکه پسونه چې هر څومره په دنیا کې انسانان وه د نمرود په نظر ټوله غلامان وه د سجدې غوښتې له خپلو بندګانو چې سرونه یې کاږه د انسانانو د طالع جامې په هغه ورځ نسکور سو د طالع جامې په هغه ورځ نسکور سو چې د کبر او غرور پر نیلي سپور سو ویل وزمه په جنگ د اسمانونو مځکه ځای دی د کمزورو قدرتونو د نمرود نوم به منلی ټول جهان وي چې په جنگ مې راوتلی شین اسمان وي چې په غشو د اسمان سي نغل بیل کم زورور به له کمزورو څخه بیل کم بندګان به مې له زور څخه خبر سي پر سجده به راته مځکه سمه غر سي نمرود پورته خپل پوجان کړل پر غرونو ششنېدله مست اسونه پر دښتونو غږ سو پورته د سرنا او د ډولونو یو نمرود و یادېدی چې په نظمونو د اسمان پر لور یې غشي واروله د نمرود په نوم ناره پورته کېدله نه دښمن چاته معلوم نه مورچلونه ځغلېدله په دښتونو کې آسونه د اسمان له لوري والوتل بادونه ورسره وه د غوماشو لوی پوځونه زهرمارې و ملګري د نیښونو نمرودیان یې قتلوله په زرګونو په ساعت کې یې ورقتل افسران کړل د مرګي میلمانه لوی جنرالان کړل نه په تاخته خلاصېدل نه څوک په زغرو اسرائیل ته حساب نه و د ککرو د قضاوه یو غماشه بې وزره چې په پوج کې د سیالانو و ډنګره له اسمانه را اخیستې و بادونو برابره د نمرود سوه پر بریتونو له بریتونو د سزمې خواته سوه پورته لار یې وکړه د نمرود د ماغزو لور ته د ماغزو په منځ کې جوړه یې ګیره کړه د نمرود یې د دوژخ په منځ کې شپه کړه په ماغزو یې لګول تېره نیښونه هر یو نیښ یې د مرګي تېره تیغونه له عذابه یې سوه ډکه د ژوند خونه ورنه هېر یې کړل عیشونه قدرتونه چې هر ځل به یې نیښ ورغی وځان ته د نمرود به چیغې پورته سوې اسمان ته چیغې نه وې انګولاوې غرغړې وې نه انسان ته ور په یاد داسې نارې وې انګولاوې د نمرود چې به سوې پورته حیوانانو به ځغستل د ځنګله لور ته لیونۍ غوندې به ګرځېدې په خونو خپلې غوښې یې څیرلې په غاښونو په علاج پورې ټول خلک حیران وه هوښیاران وه حکیمان که طبیبان وه نمرود غږ وکړ
پر خپلو نوکرانو د دربار پر نازولو غلامانو چې وهئ پر ککرۍ مې په لرګیو چې فارغ سم د دردونو له خواریو چې پر سر یې اورېدل کاري وارونه په نارو به یې کاڼه کړله غوږونه له درباره به په تېښته وزیران سول په غارونو کې دننه به خپلوان سول چې بې سده به نمرود سو له وارونو بېهوښۍ کې به قرار سو له نیښونو څو شېبې وروسته به بېرته غرغړې سوې تر اسمانه به یې پورته غلبلې سوې سل لرګي به یې واهه په ککرۍ کې چنارې به یې کرارې سوې مرۍ کې پوره سل ورځې یې وخوړل وارونه د لرګیو تر باران لاندې نیښونه ایله وروسته اسرائیل پر مهربان سو له فاني څخه باقي اور ته روان سو هر بنده چې د غرور پر نیدي سپور سي مخ یې تور سي ورته مخ د درد او اور سي غرور حق دی د څښتن چې کبریا دی د بنده غرور 2 ورځې دی فنا دی ازل هر سړي ته ایښې خپله لومه نمرودان کړي د غوماشي د نیښ شومه چې یې وړلې د اسمان پر لور لښکرې اسمان څرنګه ورماتې کړې وزرې